سلامونه او نیکې هیلې ستاسو ورور بلال لوګری یم له بلال فرس څخه تاسې ته تازه کره او ښکلي خبرونه او معلومات وړاندې کوم. نن مې تاسو ته یو ډېر ښه او عاجل خبر تیار کړی چې هغه د بی بي سي په باره کې دی. بی بي سي ولې دومره لاندې راغله او په څه خاطر افغانانو او د نړۍ نورو خلکو ولې دا په فیسبوک، ټویټر، واټساپ کې انفالو، انلایک او ناخوښه کړه. علت یې څه و، په څه خاطر یې وکړه او ولې دا دومره لاندې راغله؟ علت یې دا و چې دا به خلکو ډیره زیاته خوښوله بی بي سي. نو بی بي سي داسې وکړه چې د دروغو او وحشیانه خبرونه به یې خپرول. د نړۍ خلک، د افغانستان خلک او د ټولو مملکتونو خلک به یې ایرول، وحشیانه او د دروغو خبرونه به یې خپرول. نو ګرانو کتونکو او لیدونکو زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ.